مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لمړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر والدي پاریس محترم یو چې تاسو خپل لیدلې پومپی خپل ویلي چې په افغانستان کې یو کال کې یو امریکایي نه دی مردار شوی دا ډېر په یو بې شرمه دغه باندې ویلي دي ته تاسو کوم ځواب لرئ او دویم سوال مې دا دی پاریس محترم چې تاسو د پاکستان د غلامۍ نه به څه وخت ځان خلاص کوئ مننه بالکل هغه څه تک خلاصه مهرباني مبین صاحب اوله خو خبره دا ده چې د پمپیو د خبرې جواب د کابل اداره ورکړي کنه نو دا خو سوال خو موږ ته نه متوجه کیږي موږ خو جهاد د اول ورځ نه تر اوسه پورې دوام لري جاری ده اهداف مو مشخص دي اهداف معین دي د هغه اهداف په وړاندې چې امریکایانو د موږ په خلاف جنگ کولو هغه جنگ امریکایانو نه د کابل ادارې ملیشو په غاړه واخیستو اوس د کابل د مخکې به سلو امریکایانو چاپواله اوس یو امریکایي ورسره وي او 9 افغانان وي 9 دغه مزدوري ملیشي وي نو دا سوال د دوی نه وکړه دا سوال دوی ته راځي دا چې مخکې په تیر یو کال کې یو امریکایي هم نه د وژل شوی په افغانان وژل شوی دي دا وجه دا ده چې هغه جنگ چې امریکایانو کولو هغه افغانانو په غاړه اخیستی ده هغه وژنې چې مخکې امریکایانو کولې هغه افغانانو په غاړه اخیستی دي هغه چاپې د افغان په کور چاپه به چې امریکایانو وهله هغه نن د صفرونو قطعې وهي دا د صفرونو چې کوم قطعات دي هغه یې وهي د امریکایانو نه زیات وحشت هغوی کوي نو دا سوال دوی ته راځي ده دا موږ ته نه ده راځي دا بې شرمي دوی ته راځي ده دا شرم دوی ته راځي ده او اشرف غني دا نن د سی ان ان مرکه به تاسو پرون اوریدلې وي د سی ان ان سره په مرکه کې ویلي دي تاسو د مرکه واورئ دا یو رولاګي ناشته ده دا سی په د مرکه کې لګیا ده د وسم وایي چې زه د امریکا د امنیت په لمړی کرښه کې یم یو څوک چې په خپل خپل وایي چې زه د امریکا د امنیت په لمړی کرښه کې نو ما نه ولګي لکوي خو ته د امریکا د امنیت په لمړی کرښه کې د امریکا د امنیت په لمړی کرښه کې مخکې امریکایانو قرباني ورکوله اوس دغه کار تا په غاړه واخیست اوس امریکایان قرباني نه ورکوي اوس ته دا قرباني ورکوي دا سوال خو ماته نه راځي کیږي مبین صاحب تاسو سوال دلته بل سوال جوړیږي استاد د جهاد د څه لپاره وکړي چې تاسو امریکایانو سره جهاد شروع کوو افغانانو سره جهاد کوو تاسو دغه سوال ما د امریکایانو او افغانانو دواړو سره جهاد شروع کړو دغه اصطلاح ستا غلطه ده چې ما د امریکایانو سره جهاد شروع کړو دا جهاد د امریکایانو او د امریکایانو د ملګرو په خلاف شروع شوی ده دا جهاد د دې لپاره شروع شوی ده چې دلته یو اسلامي نظام امریکایانو او د هغوی مزدورانو چپه کړو افغانان غلامان وګرځول د امریکایانو د توپ او ټانک په زور دلته په افغانانو یو نظام تحمیل شو وتپل شو افغانان اخلاقا دینا مذهبا کلتورا عقیدتا مکلف دي چې هغه نظام لمنځه یوسي چې امریکایانو دوی ته ټاکلی ده او خپل حریت او استقلال ترلاسه کړي هغه که د ټامیانو دوه پاسپورټه وڅخه وي او هغه که د امریکایانو څخه وي جهاد یوازې د امریکایي په خلاف نه ده جهاد د هغه افغان په خلاف هم ده چې امریکایي ماته روزلی ده جهاد د هغه افغان په خلاف هم ده چې هغه د امریکایي نه ډېر په زړه ساخت ده د امریکایي نه ډېر وحشي ده د امریکایي نه ډېر ظالم ده د هغه افغان په خلاف هم جهاد فرض ده تاسو تاریخ د اسلام وګورئ په جهاد کې قومیت نشته جهاد کې دا نشته چې د پلاني په خلاف ده د پلاني په خلاف نه ده خپل افغان د ما هغه افغان خپل ده چې هغه مسلمان ده هغه افغان د ما خپل نه ده چې هغه ملحد ده هغه افغان د ما خپل نه ده چې هغه سیکولر ده هغه افغان د ما خپل نه ده چې پرونی د روسانو جاسوسي کول روسانو د ما په کور راخېژول هغه افغان د ما خپل نه ده چې هغه نن سره انګریزان د ما په کور راخېژوي هغه په خلاف جهاد فرض ده یاره خو قاری صاحب محترم زه دغه کې کار مې لري لوګو کې بس دا اول لوګو صحیح ده قاری صاحب محترم زه خپل سوالونو ته راشم دغه چې کوم سوالونه دي طالبانو ته زما د 15 سوالونه 15 کم شل ټکي نور طالبانو مبین صاحب اول سوال تاسو وکولو اول سوال تاسو وکولو او البته د عوام افغان په توګه دا یوازې ما خپل شخصي نظر دی په نور نه تحمیل اول سوال نکړی به هم ته راځو مهرباني وکړئ قاری صاحب مبین صاحب اول سوال دا کړی چې په د افغانستان د نظام په خلاف جګړه بغاوت او جنایت دی دا خو د شخصي نظر ده نو ته چا ویل اول په افغانستان کې نظام چیرته ده او دوی ګوري داسې یو استدلال کوي تاسو کدي د کابل ادارې ملایان وګورئ
دوی د کابل ادارې نظام یو مشروع نظام بولي او څومره دلایل چې دوی تراشي هغه د نظام په خلاف بغاوت دلایل تراشي او واقعیت دا دی چې د اسلامي نظام په خلاف یا هغه نظام چې د مسلمانانو په خاوره واکمن وي هغه په خلاف جګړه بغاوت دی. واقعیت دا دی ولې هغه نظام چې هغه خو مشروع وي هغه نظام نه چې هغه د انګريز د توپ او ټانګ له زوره راغلی وي هغه نظام نه چې د هغې مشر هغه د هغې مشر او د هغې د کابینې ټول غړي او په هغې کابینه کې خلک هغه کلمه نشي ویلی هغه لمونځ نه پیژني. د اسلام په تیر تاریخ کې داسې نظامونه تیر شوي دي چې هغه به مشران به عیاشان وو فحاشان به وو شرابیان به وو په نورو لوی لوی جرایم او ګناهونو به مبتلا وو خو د هغې په خلاف بغاوت نه و جایز د هغې په خلاف وسلې راخیستل نه و جایز خو د اسلام په تاریخ کې داسې نظام څوک نشي پیش کولی چې هغه د کافر په توره او نیزه په مسلمانانو واکمن شوی وي د کافر په ټانګ او توپ د په مسلمانانو واکمن شوی وي او هغه د مشروع نظام وبلل شي. موږ وایو چې یو ور دا نظام تاسې مشروع کړئ. دغه خلک یو دلیل بل هم لري په ټوله نړۍ کې امریکایي قواوې استعدي دي هلته ولې جهاد نشته یوازې په افغانستان کې جهاد کېږي د موږ او د هغوی د اسلام ترمنځ توپیر ده که نه په موږ کې توپیر ده؟ نه دغه استدلال هم غلط دی. یو څوک چې وایي چې د خلکو سره چې بحث کوي دوی ته وایي چې په سعودي کې امریکایان پراته دي په قطر کې هم پراته دي په ډېرو هیوادونو کې پراته دي دوی درته وایي دا قطر کې چې تاسې مذاکرات کوئ دلته د امریکایانو تر ټولو ستره اډه ده. اول خو د بل هیواد نه استدلال کول جایز نه دا شرعي صبغه نه لري چې ته به د بل هیواد د حالت نه استدلال کوي د بل هیواد په حالت به ته قیاس کوي دا شرعي اړخ نه لري. ته به وایي چې پلانی سړی لمونځ نه کوي زه ځکه لمونځ نه کوم چې پلانی نه کوي زه ځکه روژه نه نیسم چې پلانی روژه نه نیسي دا خو شرعي استدلال نه ده. دویمه خبره دا ده چې هلته حالت فرق کوي په نورو هیوادونو کې چې امریکایان پراته دي امریکایان د هیواد د خلکو په کورونو چاپې نه وهي هلته زندانونه نه لري هلته خلک نه وژني هلته خلک نه نیسي. دویم سوال ته دویم سوال ګورئ دا دی دویم سوال دا اول سوال زه مکمل کوم مهرباني دا اول سوال زه مکمل کوم دی وایي دا دویم سوال اول سوال دی وایي چې دا حکومت باندې واجب ده د حکومت په خلاف جایز نه ده یعنی ټول حاصل دا ده چې دا په هغه وخت کې دا سوال کېدلی شي چې کله دا نظام مشروع نظام شي دا نظام کله مشروع نظام ده دا نظام د انګريز په ټانګ او توپ واکمن شوی ده د کافر په ټانګ او توپ واکمن شوی نظام ده دا نظام مشروع نظام نه ده. مهرباني وکړئ. قاری صاحب محترم سوال کوونکی سوال کوي د افغانستان نظام ده تاسو ډله یاستئ نظام که بواح کفر ونه کړي د ډلو خروج بغاوت دی او شرعاً د ډلو جهاد نه دی فساد دی. زه وایم چې د افغانستان ته وایي چې د افغانستان نظام ده زه وایم چې د افغانستان نظام نه ده کوم نظام یادوي بغاوت خو د مشروع نظام په خلاف جایز ده ناجایز ده بغاوت خو د یو مشروع نظام په خلاف ناجایز ده دا نظام خو مشروع نظام نه ده دا نظام خو د کافر لوري جوړ شوی نظام ده. آیا په دې کې د چا شک شته که یو څوک د دې نه منکرېږي هغه خو به د دې نه منکرېږي چې دا ورځ اوس شپه نه ده ورځ ده یو څوک به د لمر او د سپوږمۍ نه منکرېږي هغې سره خو دلیل ویلو ته ضرورت نشته که د دې نه څوک منکرېږي چې دغه واکمن نظام انګریزانو نه ده دلته واکمن کړی د انګریزانو په مټو نه ده واکمن د انګریزانو په زور نه ده واکمن نو دا بیا د لمر او د سپوږمۍ نه منکرېدلی شي دا د شپې او د ورځې نه منکرېدلی شي. دا نظام چې اوس واکمن ده دا د انګریزانو د کافرو واکمن شوی نظام ده کافرو په د مسلمانانو مسلط کړی نظام ده. واکمنان هغه څوک دي چې هغه دوه تابعیته دي هغه اسلام ته متعهد نه دي او دغه نظام چې دا د همدغو انګریزانو په مټو ولاړ ده که دغه انګریزان نن هم نه وي دا نظام 15 ورځې پایښت هم نشي کولی ټولې دنیا ته واضحه ده ټولو افغانانو ته هم واضحه ده نو ته څنګه دا نظام بولې. بغاوت خو د هغه نظام په خلاف ناجایز ده چې هغه مشروع نظام وي یا اقلا داسې نظام خو نه وي چې هغه کافر د مسلمانانو لپاره ټاکلی وي کافر په مسلمانانو واکمن کړی وي داسې نظام خو نه وي او په تیر تاریخ د اسلام کې داسې نظامونه تیر شوي دي چې هغه به شاهي نظامونه وو موروثي نظامونه به وو یا به د نظام مشر شرابي وو زاني به وو کبابي به وو یا به په نورو ګناهونو اخته وو علما به یې شهیدانول. حجاج ابن یوسف په زرګونه علما شهیدان کړي دي ولې په خلاف چا وسله نه راخیسته خو حجاج ابن یوسف رومیانو لخوا نه واکمن شوی حجاج ابن یوسف د بل کافر له لوري په مسلمانانو نه واکمن شوی
او نه د مسلمانانو د کورونو جاسوسي کافرو ته کوله. دا په اسلام په تاریخ کې اصلا شتون نه لري. دا د اسلام په تاریخ کې تاسو وګورئ، ما په دې اړه مفصل بحثونه په قام کړی دي او د دې لپاره مې 12 دلایل پیش کړی دي. اگر چې احناف په نسبت باندې داخله کافر نه دي، خو د ائمه ثلاثه په نسبت باندې د ته کافر ویل کیږي او د اسلام په تیر تاریخ کې د خلکو ته کفر نسبت شو د کافر بلل شوی دي. تاسو د اسلام تاریخ وګورئ، د اسلام په تاریخ کې دوی په تیر تاریخ کې دوی کافر بلل شوی دي. چې داسې عمل کړی دی چې کافر د مسلمان خاورې ته راوستی ده او کافر ته د مسلمان د کور جاسوسي کړې ده. تاسو د اسلام په تیر تاریخ کې وګورئ. موږ د دې لپاره 12 مثالونه لرو او ما په دې اړه مفصله لیکنه کړې ده. ما په تیر کې په دې اړه بحثونه کړي دي. داسې ډېر مثالونه موجود دي. زه به تاسو ته یو څو لنډ وایم. مثلا په 200 لمړی هجری کال کې بابک الخرمی په نوم یو سړی و، هغه د کافرانو په مرسته د مسلمانانو په خاوره برید وکړو. امام احمد رحمت الله علیه دغه د ارتداد فتوا ورکړه. الفروع وتصحيح الفروع جلد اول صفحه 115. همداسې په 408 هجری کال کې معتمد ابن عباد چې د اشبیلیه حاکم و، هغه افرنجیون وروستل. د افرنجیونو په مرسته د مسلمانانو په خاوره برید وکړو. دغه سړي په خلاف علماو د کفر فتوا ورکړه. الاستقصاء لاخبار الدول المغرب الاقصى جلد 2 صفحه 15. دغه په 618 هجری کې ملک ظاهر او ملک مغیث عمر ابن العادل د شام د قبضه کولو د پورات د هولاکو مرسته وکړه. هولاکو چې هغه د کافرو هغه مرسته وکړه. علامه ابن خلکان او نور علماء دغه د کفر فتوا وکړه. البدايه والنهايه جلد 1 صفحه 493. دغه نور ډیر مثالونه موږ لرو. د اسلام په تاریخ کې د خلکو باندې د کفر فتوا ورکول شوې ده. اگر چې احناف په دې کې احتیاط کوي، د غلامانو ته موږ کافران نه وایو. دا د دې وجه نه چې احناف د کفر په تکفیر کې احتیاط کوي، د کفر په فتوا کې احتیاط کوي. کني د اسلام په تاریخ کې هغه څوک چې کافر دي مسلمان خاورې ته راوستي نه، د کافر د مټو په زور واکمن شو، د کافر نه مرسته غوښتي د مسلمان په جنگ کې هغه ته کافر ویل شوی دی، هغه کافر بلل شوی دی. دا کوم مثالونه چې دوی پیش کوي. ما تاسو ته حجاج ابن یوسف مثال پیش کړو. حجاج ابن یوسف چې هغه یو ظالم بادشاه د اسلام په تاریخ کې ډیر شوی دی. بزرګونه علما کرام تر رسولي دي، خو سره د دې نه دغه په خلاف وسله راخیستل نه و جایز، ځکه حجاج ابن یوسف کوم کافر په واک نه و کېنولی. هغې سره د کوم کافر هیواد فوزونه نه و ورسره، د خپل هیواد د کورونو او کلیو جاسوسي کوم کافر ته نه کوله. کافران د بل ملک نه راوستي چې هلته د خپل مسلمانانو په کورونو چاپې والي او یا د مسلمانانو خلاف د هغوی نه مرسته وغوښته. داسې نه و کړي. دا خلک د اسلام د تاریخ نه خبره دي. دغه دلایل چې دوی تراشي، دغه دلایل چې دوی وایي، دا په هغه صورت دپاره دي چې هغه صورت کې یو نظام مشروع وي، د کافر په مټو نه وي انتخاب شوی، د کافر په مټو نه وي ټاکل شوی. مبین صاحب مهرباني وکړه بل سوال ته راشه. قاري صاحب سوالونه نور هم سختېږي. دریم سوال دا د شریعت بحث دی چې د غایې لپاره به حرامه وسیله نه کاروي. طالبان دلته په داسې حال کې هم جګړه روانه ساتلې چې مقابل طرف د اوربند او سولې وزیر ورته غوړولي. طالبانو 20 کاله حرام کار کړی دی. شریعت لپاره د شریعت بحث دی، یا شریعت د نفاذ بحث دی. د شریعت لپاره د غایې لپاره به حرامه وسیله نه کاروي. صحیح ده. دلته صغرا او کبرا که چېرته سره وتړو اصلا خو د دعوه صحیح نه ده. دلته موږ بحث د شریعت د نفاذ نه ده. ما مخکې وویل کله چې نظام مشروع شي، نظام د کافر په مټو زور نه کوي، نظام د کافرو له لوري نه وي ټاکل شوی. په هغه صورت کې بیا یوازې د شریعت د نفاذ لپاره وسله پورته کول نه دی جایز. لکه موږ تاسې په ډېرو اسلامي هیوادونو کې وینو، په ډېرو اسلامي هیوادونو کې د احناف علماو د فتوا دا ده چې د هغه نظام په خلاف د دې وجې نه وسله پورته کول نه دی جایز چې هلته فحاشي کېږي، هلته د زنا مرکزونه دي، هلته شراب څښل کېږي، هلته بله ګمراهي کېږي. د دې په خاطر، د زنا په خاطر، د شرابو په خاطر، د عیاشۍ په خاطر، د سود په خاطر، د قمار په خاطر، د حرامو په خاطر، یا د نورو جرایمو په خاطر چې یو نظام کوي، د هغې په خاطر وسله راپورته کول نه دی جایز. هغه نظام چې مشروع خو وي که نه، دا سوال بیا په مخکیني سوال بنا ده. هغه نظام چې د کافر له لوري واکمن شوی وي، کافر تا ته ټاکلی وي، جان کیری تا ته ټاکلی وي، مایک پیمپیو خلیلزاد تا ته ټاکلی وي، د سکاټ میلر په فوزونو زور کوي، هغه نظام په هغې نظامونو قیاسول نه دی جایز.
دلته جنگ یوازې د شریعت لپاره نه ده. دا سوال په هغه ځای کې صحیح و چې کچېرته دا نظام یو واري مشروع و، موږ وسله د دې لپاره راخیستې وه چې دلته موږ شریعت نافظوو. هغه صورت کې دا سوال صحیح و، هغه صورت کې د سوال جواب ویل صحیح و. دلته ستونزه اصلا په نظام کې ده چې دا نظام د کافرو له لوري دلته ټاکل شوی ده، دا د امریکا په ټانګ او توپ ټاکل شوی ده. مهرباني وکړئ مبین صاحب مخکې دی. قدرمن ملګرو لایو خپرونه سره شیر کړئ. څلورم سوال طالبان په کرښه کې هم زرګونه کسان شهیدان کړي. امارات باید د متضررینو کورنیو او ورثو ته دیت ورکړي چې نشا دغه بحث راپورته کړی لا نه دی. سره له دې چې د طالبانو لخوا هیڅ قتل په قتل خطا کې نه راځي، مطلق عمدي قتل نه دی. مبین صاحب دلته اصلا دا بحث د هغه صورت ده چې کله د افغانستان جنگ او دا یو د مسلمانانو په منځ کې جګړه شي، کله چې دا جګړه د مسلمانانو په منځ کې جګړه شي، نو په هغه صورت کې څومره قتلونه چې شوي دي د خطا قتلونه، په هغه صورت کې دیت لازم ده، یا بېګناه چې څوک قصدي وژل شوي دي په هغه صورت کې قصاص لازم ده. ولې که چېرته د افغانستان دا جنگ جهاد شي چې موږ د جهاد د ثابتولو دپاره قوي دلایل لرو، قطعی دلالت قطعی ثبوت دلایل موږ لرو د دې لپاره، بیا په هغه صورت کې چې جهاد شي، د جهاد په صورت کې چې کله هم بې ګناه انسانان ووژل شي د هغې د وجې نه جهاد نه باطلیږي. دا بحث موږ پخوا هم کړی ده. خالد ابن ولید رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې غزا ته ولېږلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ته یې غزا ته ولېږلو هلته هغه خلک تسلیم شول، هغې نه وروسته خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه قتل کړل. بل ځای کې یو بل صحابي ده، هغه یو کافر را ایثار کړو، چې کله ایثار کړو نو هغې کلمه وویله، د کلمې د ویلو نه وروسته دی بیا پرې راتاو شو، بیا یې هغه ووژلو. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا قصه بیان کړه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې هلا شققت قلبه، تو ولې د زړه نه زیرلو؟ پیغمبر علیه السلام ته وویل چې ماذا تفعل بلا اله الا الله، ته به د لا اله الا الله کلمې سره څه کوې؟ دا هغه چې کوم وزر د هغه بیان کړو، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي ته یا خالد بن ولید رضی الله عنه ته داسې نه وویل چې ستا جهاد باطل ده، ستا هغه جهاد نه و. د بېګناه خلکو په جهاد کې وژل ناروا دي، خو دا په دې معنا نه ده چې هغه جهاد باطل ده، هغه جهاد نه ده. اوس هم که په دې جهاد کې څوک وژل کېږي، دا بیا اوږد جلا بحث ده. په دې اړه زما په درسونو کې هم هغه کوم درسونه چې ما دي په دې کې ما په مفصل ډول دا احکام بیان کړي دي چې په دې هغه قتلونه چې د طالبان څوک بېګناه سړی ووژل شي، دا څو ډولونه دي، په کوم ډول کې دیت لازم ده، داسې ډولونه دي چې په دې هغه کې نه قصاص شته نه دیت شته، یو شی هم نشته. د موږ فقهاو لیکلي دي چې که چېرته کفار د کفارو ملګري دا د مسلمانانو په اطفالو سره تطرس وکړي، د مسلمانانو ماشومان راواخلي د ډال په توګه ځان ته ونیسي مخته، په دې خاطر چې مجاهدین دوی ونه ولي. موږ فقهاو لیکلي دي چې په حال د تطرس به اطفال المسلمین کې مسلمانانو مجاهدینو دپاره هغه خپلو اطفالو وژل جایز دي، هغه د مسلمانانو ماشومانو وژل ورته جایز دي، خو نیت به یې کافر وي، نیت به هغه ماشومان نه وي. دا خلک د دین نه ناخبره دي، په دین کې یو څو جملې زده کړي. مهرباني وکړئ. قاری صاحب پنځم سوال ده. تاسو د مکې د امام په شمول د اسلامي لړۍ د مطلق اکثریت مراجعو د فتوا سپکاوی کړی او نه یې منئ، سره له دې چې تکفیر خطرناکه مسله ده، مر چې یوه ډله د ټولې اسلامي د شرعي موقف په ضد خپله جګړه حلاله بولي، څه ورسره تکفیر خو خطرناکه مسله ده. موږ د کابل ادارې په هیڅ چارواکي د کفر حکم نه ده کړی. اسلامي امارت په رسمي ادرسونو کې یا په غیر رسمي په هیڅ ځای کې به تاسې پیدا نه کړئ چې اسلامي امارت دوی ته د کفر خطاب کړی وي. کافر خطاب دوی ته موږ نه کوو. دا یوه مسله. دویمه خبره، د مکې امام یا د مدینې منورې امام د حرمینو د ټولې دنیا خلک که راپورته شي راووځي، موږ په دې اړه پخوا مفصل بحثونه کړي دي. د فتوا د اصول دا دي چې فتوا چې ته د یو شي په اړه فتوا ورکوي، د فتوا دپاره به مراجع او مصادر لیکي، د قرآن سنت د څلور مصادر چې کوم د شریعت دي مراجع دي هغه به لیکي، قرآن آیات، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، د اجماع او قیاس، د دې نه به ته دلایل راوړي. دغه فتواوې چې دوی ورکوي دا خو د نیکولسن او د سکاټ میلر مذهبي فشار و، را دې وړي په کومه فتوا کې خو د دلیل هم راوړي که نه.
چې دغه جهاد کدي هر څوک وایي خو دې راوړي چې د دې آیات د دې حدیث د فقهاو د دې نص دی وجنه دا جهاد باطل ده او تاسو په خپل وینئ چې د امریکایانو ملګرو په دې خاطر چې په طالبانو مذهبي فشار راوړي په خپل په خله دوی وایي چې موږ په طالبانو مذهبي فشار راوړو مذهبي فشار خو دې ته ویل کېږي چې په اسلامي هیوادونو کې سیاسي او دولتي ملایان د دربار ملایان چې د اداره جمع کې او دې یو فتوا واخلي خو موږ په فقه کې د فتوا لپاره خپل اصول او شرایط دي په فتوا کې باید مراجع ولیکل شي چې ته د کومې مرجع نه فتوا ورکوي د فتوا لپاره بنسټ څه ده مهرباني خالص محترم شګم سره طالبان په افغانستان کې د جرم فحشا او تیری لپاره چاپیریال مساعد کړي دلته د هر جرم او ګناه طالبانو د شریعت د احکام او صلاحیت غږ نه وستا غږ شته قاری صاحب دماغ غږ شته بله قاری صاحب غږ دې شته دماغ غږ شته قاری صاحب قاری صاحب شپږم سوال د طالبان په افغانستان کې د جرم فحشا او تیری لپاره چاپیریال مساعد کړي دلته د هر جرم او ګناه د دوی اړه ده شرعاً هم چار امام مساعد کړي د ګناه پیل د ګناه تر دوامه په هغوی پسې ورځي سوال دی واخسته قاری صاحب قاری صاحب محترم قاری صاحب د مونږ غږ شته قاری صاحب محترم د مونږ غږ نه وي زما غږ شته سوال ځانګړی لایف جوړ کړو بل څوک باندې پکې چې سوال درنه کوو ته جوابونه ورکړې نو ان شاء الله د ټولو دغه سوال جواب هم ورته پیدا کړي زما غږ شته مبین صاحب اوس شته ماته د ما ته د مونږ غږ نه لري قاري صاحب زه دې قطع کوم بیا چې راشي ځکه چې د مونږ غږ نه وي در سره نو مشکله چې بیا اوسي ملګرو دغسې به انشاءالله ښه راشي چې ما او قاري صاحب راشو بل څوک نه وي دنه سوال وکړو او په دغه باره کې د وضاحت ورکړي صحیح ده قاري صاحب بیا راغی السلام علیکم قاري صاحب وعلیکم السلام مبین صاحب اوس مې اواز صحیح ده اوس د واسطې دغه ځینې ملګري ما قطع کړل ځکه تا د انټرنیټ مشکل ده شپږم سوال به زه تا نه وکړم که د ما غږ لرې ستاسو غږ ما واورېدو شپږم سوال چې د مبین صاحب دا خو هسې دعوا ده نو چرندیات دې ته چرندیات وایي سفسطه ده دا اصلا په ځواب نه ارځي مخکې ځه اووم سوال دا د طالبان د شریعت احکام او صلاحیت له خدای سطحي امارتي کچې ته راښکته کړی یو کال د 400 کرل روا کړي بل کال ناروا یو د حکومت لړۍ سره سیاسي او ستراتیژیکو اړیکو مباح الدم بولي بله ورځ په خپله کوي اول خو دا د 400 بحث چې دا روا او ناروا اسلامي امارت چې کله منع کړي دي داسې نه دی ویلي چې ناروا دي او چې کله بیا اجازه ورکړي دی بیا داسې نه دی ویلي چې روا دي دا جلا بحث د اسلامي امارت بند کړي دي او یا یې نه دي بند کړي خلاص کړي دي د جواز او عدم جواز مسله ځان ده او بل د استراتیژیکو اړیکو خبره ده ګوره یو استراتیژیک اړیکې دي یو د کفارو سره د افغان په کور د چاپې وهلو تړون ده دا فرق لري اسلامي هیواد یو اسلامي خاوره د نړۍ سره د اړیکو حق لري چې د نورې نړۍ سره اړیکې وساتي سفارتي تعلقات وساتي ولې دا حق نه لري چې په خپل هیواد کې د کافر سره تړون وکړي هغه په خپل په هیواد کې د مسلمانانو په کورونو چاپې وهي بمبارونه دي کوي قضایي مسؤلیت دی لري لطفا دلته فرق وکوي د کابل اداره د نړیوالو سره تړون لري د افغانانو په کورونو د چاپو وهلو تړون د شپنیو چاپو تړون د بمبارونو تړون د اشغالګرو د قضایي مسؤلیت تړون اسلامي امارت چې د نورې نړۍ سره تړون یا روابط لري هغه په متقابل احترام ولاړ روابط دي هغه د غلام او د بادار اړیکې نه دي اسلامي امارت اوس پورې د کوم کافر سره داسې تړون نه ده کړی چې ته به د افغان په کور چاپه وهې ته به دلته بمبار کوي ته به دلته شپني عملیات کوي ته به دلته ملیشو روزي هغه به افغانان وژني دا فرق لري مهرباني وکړئ
قاري صاحب محترم اتم سوال د طالب امریکا ته زور د افغانانو په وژلو ثابتوي. تېر کال 10,000 بریدونه ټول افغانانو کوي. پرون یو امریکایي هم نه دی ولې د سر درواغ وایي اوس چې د خدین سم دلیل باندې خرڅلاو ته یې ښایي لپاره یې د افغانانو بهوي. مبین صاحب دا هم دعوه ده. نو د پیمپیو خبرې په باره کې خو ما مخکې وویل چې پیمپیو خبرو ته ضرورت نشته. خپل اشرف غني وایي نن یې پرون په مرکه کې ویلي چې زه د امریکا د امنیت په لومړۍ کرښه کې یم. نو د امریکا د امنیت په لومړۍ کرښه کې په خپله خوله وایي مخکې د امریکا د امنیت لپاره امریکایان وژل کېدل، اوس د امریکا د امنیت لپاره افغانان وژل کېږي. مسؤلیت ستا په غاړه ده، دا خو د ما په غاړه نه ده. زما هدف واضح دی، د اولې ورځې نه تر نن ورځې پورې د اشغالګرو وتل او د اشغالګرو راوړل شوی سیټاپ د منځه وړل، دا دوه زما هدفونه دي. امریکایانو 14 کاله د دې لپاره جنګ وکولو، د امریکایانو په مقابل کې موږ لګیا وو. امریکایان تاسې را مخته کړئ، تاسې د دې کار لپاره وګمارلې. په خپله خوله وایي چې موږ د واشنګټن او د نیویارک امنیت ساتو، د موږ له برکته نړۍ محفوظه ده، د موږ له برکته نیویارک او واشنګټن محفوظ ده. دا خو تاسې دپاره شرم ده. په خپله خوله وایئ دې پیغور موږ ته ولې راکوئ؟ دا خو تاسې ته پیغور ده، تاسې ته شرم ده چې په تېر یوه کال کې یو امریکایي نه ده وژل شوی او په زرګونه افغانان وژل شوي دي. او په ډېر افتخار بیا وایئ هم په نړیوالو مرکو کې هم وایئ، کنفرانسونو کې هم وایئ چې موږ د امریکا د امنیت لومړۍ کرښه کې یو. دا خو تاسې ته خپل نقصان ده. موږ باندې مه راتپئ. مهرباني. نهمه پوښتنه ځینې وکړئ چې کله غایه ترلاسه شي بیا خو وسیله ساقطېږي. تاسو ویل افغاني عسکر ځکه ولو چې امریکایان رانه ساتي، اوس چې امریکایان خوندي دي د عسکرو قتل، نو اوس یې جواز له کومه کوئ؟ جواز یې له کومه شو؟ مبین صاحب غایه نه ده ترلاسه شوې، دا هم د داسې چټي دعوه ده. غایه نه ده ترلاسه شوې. امریکایان د دې ځای نه دي وتلي او د امریکایانو سیټاپ له منځه نه ده تللی. دا ته چا ویلي دي چې د افغانانو وژل ذاتي نه دي؟ د یو افغان ملحد وژل ذاتي دي. د یو افغان ملحد او د یو امریکایي په منځ کې هیڅ فرق نشته. دا ته چا ویلي دي؟ دوی دا خبره کوي چې طالبان وایي چې موږ د افغان عسکر په دې خاطر وژنو چې د امریکایانو سره ولاړ دي. دا د وژلو یو علت نه، خو ټول علتونه په همدې یوه کې منحصر نه دي. ټول علتونه همدا نه دي. دلته افغان عسکر ځکه وژل کېږي چې د انګریزان د افغان کور ته اړوي، تر اوسه پورې دا کار دوام لري. دلته د افغان عسکر په دې خاطر وژل کېږي چې د هغه سیټاپ ساتنه کوي چې انګریزانو دلته واکمن کړی ده، د هغه نظام ساتنه کوي چې انګریزانو دلته واکمن کړی ده. انګریز په مخکې به انګریز په چپه کې 100 کسان در سره وو، نن 2 انګریزان در سره دي. دا حکم نه بدلوي. شریعت حکم په 1 او په 100 نه بدلیږي. د شریعت حکم هماغه حکم ده چې کوم مخکې و. مهرباني. لسم سوال، په ټوله اسلامي نړۍ وګرځئ چې آیا د شریعت د نفاذ لپاره جګړه روا ده؟ نه ده. طالبانو شرعي منطق څه دی؟ دلته خو د تقنیني تشریح پر سر بحث ممکن دی. کله چې مفاهمه وي محاربت څنګه جایزه شي؟ دا خو بیا هم مخکې ما تشریح کړه چې د شریعت د نفاذ لپاره جګړه نه ده روا. خو دلته خو یوازې د شریعت د نفاذ مسله نه ده که نه. موږ مخکې وویل دا سوال هغه وخت کېدلی شي چې کله دلته داسې یو نظام وي چې هغه د مایک پمپیو، د جان کیري او د انګریز په توپ او ټانګ نه وي واکمن. دا هغه نظام په باره کې دي چې هغه د ملت د هېواد خپل نظام وي. هغه وخت کې بیا د یوازې د شریعت د نفاذ لپاره جنګ نه ده روا. تاسې ته زه قسم درکوم، تاسې په قسم ووایئ چې که د انګریزانو توپ او ټانګ نه وي دا خلک به په افغانانو واکمني وکوي؟ آیا په دوی کې دومره وړتیا شته چې دوی د کابل ښار امنیت یوازې وساتي؟ د زرګونو خارجي سرتېرو سره ته د کابل امنیت نشي ساتلی، ځکه ته د دې هېواد نه یې، ته د دې خاورې نه یې، ته د پردي ځای نه په پردي ټانګ او توپ راغلی دلته په ملت واکمن شوی دی. صحیح ده؟ د شریعت د نفاذ لپاره جګړه نه ده روا. خو دا جګړه یوازې د شریعت د نفاذ لپاره نه ده، دا د هغې سیټاپ د منځه وړلو لپاره ده چې انګریز واکمن کړی ده، جان کیري، مایک پمپیو واکمن کړي دي. مهرباني. قاري صاحب، یو لسم سوال، طالبان په جګړه تکبر کوي. کبرجن مجاهد پړ مخې دوزخ ته لویږي. دوی ته له ځانه پرته سړی مسلمان نه ښکاري او له ځانه سوای هر څوک ټارګټ دي. یوه مقوله یې جوړه کړې ده چې که مسلمان وي جنت ته به لاړ شي، که کافر وي دوزخ ته.
دا د الهي صلاحیت په کوم ځای پیدا مبین صاحب دا هم چرندیات دي، دې ته چرندیات وایي. په جګړه کې تکبر کول، په جهاد کې تکبر کول جایز دي. د اسلام تاریخ وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت وګورئ. مجاهد لپاره د جنگ په میدان کې تکبر کول جایز دي. د مجاهد لپاره د جنگ په میدان کې غرور جایز ده. تاسې تاریخ وګورئ، اسلام وګورئ، شریعت وګورئ. دا بیچارهګان د شریعت نه خبره دي. دوی وایي چې دا د پټي او د پولې جنگ ده. د پولې او پټي په جنگ کې بیا تکبر نه ده جایز. رښتیا خبره ده. یا که په غره دعوه وي، په غره جنگ وي، یا په منځکه جنگ وي، یا په پول او پټي جنگ وي، په هغه جنگ کې بیا تکبر نه ده. ستا خبره صحیح ده، خو دا جنگ د پولې او پټي نه ده. دا جهاد ده. په جهاد کې تکبر کول، غرور کول، په دشمن باندې عمل. غږ مې نشته قاري صاحب. قاري صاحب زما غږ شته؟ او مبین صاحب مخکې ځئ. قاري صاحب 12م سوال ده. که ستاسې داعیه د اسلامي خلافت او نظام وي نو هغه خو بیا نړیوال دي. تاسو ولې له امریکایانو سره د نړیوال جهاد د درولو دایمي معاهده لاسلیک کړه؟ د اسلامي نظام قیام ته جګړه ولې یوازې د احمدشاه بابا او غازي امان الله خان په وطن کې کیږي؟ په لاهور کې له هیرا رانیولې تر کرسمسه هر څه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ګیلان ماشومان په بوشکا الوزي، مسجد زرار دی، سړک کافر دی، کلینیک ملحد دی او داسې نور. دا هم چرندیات دي. دا بیچارهګۍ خبر نه د اسلام نه ده خبر دي. اسلام متعال لري. اسلامي خلافت، اسلامي امارت یا هغه نظامونه چې هغه ساحوي بڼه لري، د یوې مشخصې ساحې اقلیم دپاره وي. اسلامي امارت د اقلیم دپاره ده چې هغه افغانستان ده. په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي. اسلامي امارت نړیوال نه لري. له اولې ورځې تر نن ورځې پورې به د اسلامي امارت په هیڅ ځای کې رسمي ادرسونه تاسې وګورئ، تاسې به ثابته نه کوي. اسلامي امارت په 1994 کې قیام کړی ده. د 1994 نه تر نن ورځې پورې 24 کاله کېږي. 6 کاله. د 26 کلونو کې څوک نشي ثابتولی چې د اسلامي امارت له ادرس لیکل شوي وي یا ویل شوي چې موږ په ټوله نړۍ کې اسلامي نظام غواړو. موږ په ټوله نړۍ واکمني غواړو. د اسلامي امارت اهداف واضح دي. اسلامي امارت په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي. د نورو په چارو کې مداخله او لاسوهنه نه کوي. ښه. 14م سوال. طالبان په کلي او لویو لارو باج اخلي. قانوني ټکس یوازې د هغه نظام حق دی چې دوه طرفه تعهد او خدمات موجود وي. ته خو د خلکو د کاریز حکومتي مرسته په جیب کې اچوې. ستا خدمات، کادرونه، پوهنتون، معاشات، بودیجې، نړیوالې اړیکې، د نړیوالو مرستو جلب او جذب چیرې دی؟ دا خو یوازې قطاع الطریقې ده او چور دی. مبین صاحب لویو لارو کې باج اخیستل نه دي. باج هغه خلک اخلي چې هغه د کابل ادارې ملیشې دي. باج ستارو لاګۍ اخلي چې د هیواد د بیچاره ولس هغه د 500 افغانۍ د کریډټ کارت نه 15 افغانۍ پټوي. قاری صاحب غږ مو نشته. قاری صاحب محترم، د قاری صاحب غږ تاسو سره شته؟ قاری صاحب محترم غږ مو نشته. زه نه پوهېږم چې انټرنېټ ستونزه خو د ما هم نه ده. قاری صاحب محترم زموږ غږ اوري. 2 سواله پاتې دي انشاءالله العزیز، د دغه هم جواب ورکړئ. قاری صاحب زموږ غږ شته؟ قاری صاحب محترم زموږ غږ شته؟ قاری صاحب محترم زموږ غږ شته؟ که قاری صاحب غږ د بیا نشته، زه به دقت کړم. وروستي 2 سوالونه دي، دغه موږ ته جواب کړئ. بیا به انشاءالله العزیز لایو خپرونه مخته بیا د ملګرو به هم بعضې سوالونه اعتراضونه به وي، نیوکې به وي، هغه ته به هم په سړه سینه جواب ووایه. نو قاری صاحب ته بېرته د راتلو کوشش وکړه. سره 2 وروستي سوالونه دي او مهمه سوالونه دي. سټوډیو کې قاری صاحب ته ځای پرېږدئ چې بېرته راشي. قاری صاحب صحیح زموږ غږ که اورئ نو سټوډیو ته راشئ تر څو بیا موږ خپله خپرونه مخته بوځو. قاری صاحب سعید خوستی دغه یو کس شاهین صاحب قطع نه کې
قاری صاحب راغی. قاری صاحب محترم غږ نشته؟ بالکل موږ انټرنیټ هم مبین صاحب داسې دا لکه د اشرف غني اوسني حالاتو څوارلسم سوال د باج په باره کې مبین صاحب تاسو وویل نو باج باره کې ما واضح کړ دغه باج نه ده. باج هغه ده چې هغه کابل اداره اخلي او د کفارو په ملګرتیا مصرفوي، شخصي جیبونو ته ځي، رشوت او فساد او غلا او د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین چې کوم ټیکس د لویو لارو یا د پروژو نه اخلي هغه په جهاد مصرفيږي، د کونډو یتیمانو په سرپرستۍ مصرفيږي، عامه خلکو ته په نورو خدماتونو مصرفيږي. د اسلامي امارت په ساحاتو کې ټول ملت ته واضح ده، د اسلامي امارت په ساحاتو کې هغه شیان چې د یو نظام نه غوښتل کیږي هغه ملت ته ورکړل شوی دي. د اسلامي امارت په ساحو کې د خلکو مال محفوظ ده، سر محفوظ ده، عزت او ناموس محفوظ ده، څوک غلا نشي کولای، ډاکه نشي کولای، زنا او فحاشي نشي کولای، دیو بل په مال تجاوز نشي کولای، په عزت او په ناموس څوک تجاوز نشي کولای. هغه لومړني خدمات چې هغه لازم دي هغه اسلامي امارت په ساحو کې مهیا دي. یو هغه خدمات دي چې هغه سیکولران او ملحدین او فحاشان غواړي، هغه خدمات شرعاً موږ په خدمات مکلف نه یو چې هغه خدمات عرضه کړو. څوارلسم سوال قاری صاحب امیر مو ټولو مؤمنانو ته منسوبوي، امارت به یوازې تر افغانستان محدودوي، د افغانستان اسلامي امارت څه معنی؟ دا سوال خو مبین صاحب ځواب شو. پنځلسم اخر وروستی سوال ولې له اوربند ډارېږئ؟ هسې هم د جګړې او سولې په کاروبار کې د حلال او حرام صلاحیت اوس له تاسو سره دی، آسماني نه دی. ولې اوربند نه کوئ؟ یا خو د طالبانو قطري مشران د جګړې پر چریکي کشرانو نفوذ نه لري، یا طالبان د نورو ډلو د اخلال له ډاره اوربند نندارې ته نشي وړاندې کولی چې هغوی به جګړه وکړي او موږ به د سولې په نامه امتیاز ضایع کړو. مبین صاحب د اوربند نه موږ ځکه ډارېږو، ما په ټویټر کې هم لیکلی وو، موږ د اوربند نه ځکه ډارېږو، موږ د جمهوریت نه ځکه ډارېږو، د دوه شیانو نه موږ ځکه ډارېږو چې موږ د اشغالګرو د شړلو او د هغوی د سیټ اپ د منځوړلو دپاره یوازې یو اپشن په لاس کې لرو، یوازې یوه وسیله لرو چې هغه جهاد ده. تر څو پورې چې دا دوه اهداف ترلاسه شوي نه وي د دې وسلې او وسیلې له لاسه غورځول دا خیانت او جفا ده، کیدلی نه شي. موږ خو نه نړیوال فشار راوړلی شو، نه په خاوره معامله کولی شو، نه بارډر منیجمنت قرارداد لاسلیک کولی شو، نه چاته امتیاز ورکولی شو، نه د چا نه د موقت حکومت مشري غوښتلی شو چې ورته ووایي چې ما د موقت حکومت مشر مقرر کړه، نه معاملې کولی شو. خو د موږ په لاس کې همدا جهاد ده چې په خپلو اهدافو ته پرې رسېدلی شو. او د اسلام په تاریخ کې تاسې وګورئ مسلمانان چې خپلو اهدافو ته رسېدلي هغه د جهاد په وجه رسېدلي دي. جهاد د الله امر ده، تر هغه وخت پورې به دوام لري څو پورې چې موږ دوه اهداف ترلاسه کړي نه وي، د اشغالګرو شړل کېدل او د هغوی سیټ اپ له منځه وړل په ځای اسلامي نظام حاکمول. دغه دوه اهداف چې کله ترلاسه شي موږ به اوربند وکړو، هغه وخت به اوربند ته موږ داخلېږو. د هغې نه مخکې اوربند کول چې دي هغه ممکن نه دي ځکه موږ خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي. امریکایانو سره هم امریکایانو 18 میاشتې ډېر زورونه ووهل، بمونه، چاپې، بمبارونه، وحشتونه یې وکول، خو کله چې دوی د موږ سره د دې خاورې نه د وتلو تړون لاسلیک کړو چې موږ به وځو، ټانګونه به په ترپالونو کې پیچو، د ټانګونو کونې به په ترپالونو کې پیچلې وي او به داسې په بېشرمۍ به وځو لکه اوس چې روان دي، هغه وخت کې موږ د دوی سره اوربند وکولو. که دغه ټامیان، فولبرایټان او دغه د امریکایانو سیټ اپ چې دلته راوړی ده دا که دې ته تیار وي چې نظام پرېږدي، حکومت خوښ کې اسلامي نظام ځای ونیسي، موږ د دوی سره هم اوربند ته تیار یو. د هغې نه مخکې اوربند نشي کېدلی او علت یې هم همدا ده. قاری صاحب خلکو ته څه اطمینان ورکولی شئ چې امریکایانو په ټاکلي موډل افغانستان نه وځي؟ څه په لاس کې لرئ چې خلکو ته یې وړاندې کړئ چې دغه شاید امریکایان له افغانستان نه وځي؟ مبین صاحب امریکایان چې د اسلامي امارت سره تړون ته تیار شول، د افغانستان نه وتلو ته تیار شول، دا په سوال نه دی تیار شوي. امریکایان په خپله اعتراف کوي، نړۍ اعتراف کوي، افغانان نه ویني. دا ځکه چې دا جګړه دوی ونه ګټله او ګټلی نه شي. اسلامي امارت چې کومې وسلې امریکایان تړون ته تیار کړل او هماغه وسله به دوی د خاورې نه وځي. دا نن چې امریکایان وځي روان دي، دا د کومې څه وجې نه روان دي؟ دا د دې وجې نه روان دي چې د موږ په لاس کې وسله ده. موږ که دا نن هم وسله په ځمکه کېښوده، امریکایان که نن هم په دې وپوهېدل چې دلته مقاومت نشته، د موږ په خلاف څوک وسله نه راپورته کوي، دوی به بیا هم ونه وځي. دوی نه وځي، دا ځکه وځي چې دلته په خلاف جهاد روان ده، د موږ په لاس کې وسله ده. امریکایانو ته موږ وایو خپل کوم تړون چې شوی دغه تړون ته د ژمن پاتې شي ودې وځي، موږ د خاورې نه دې ووځي. دا خاوره د موږ ده، دا د دوی نه ده. دلته د دوی فرمایشونه نه چلیږي، دلته د دوی قومندو نه چلیږي، دلته به سکاټ میلر واکمن نه وي، دلته به مایک پومپیو واکمن نه وي، دلته به کوم بل امریکایي جنرال واکمن نه وي، دلته به افغانان واکمن وي.
او که د تړون نه مخالفت وکوله سره غړونه وکوله څنګهونه ګرم دي د فدایانو معسکرونه ډک دي فدایان ژاړي فدایان په چیغو ژاړي چې امریکایان دې موږ لاړل نو فدایان اوسه پورې هم د مجاهدینو څنګهونه ډک دي د فدایانو مرکزونه ډک دي وسله مو په لاس کې دا جهاد روان ده خو په د ګوډاګیانو سره لګیاو په امریکایانو باندې راوړو دا څه خبره نه ده جهاد روان ده په خپل وخت وځي کني موږ سوال نو کوو قاری صاحب محترم څه فکر کوي طالب مشران به داسې یو نظام ته اړه کېږدي لکه نړیوال مفکر اشرف غني څه خیال او تصور کوي نه دا بیچارهګۍ خو اوس خپله چاړه په اوبو کې ویني که نه چاړه په اوبو کې ولې ده اوس نو هغه د عمران خان ته چې کوم وړاندیز کړی و هغه هم ونه شو عمران خان ته ویلي و چې ما د یو نیم کال موقت حکومت مشر هم وټاکه او بیا د هغې نه وروسته په انتخاباتو کې حق هم راکړه بیا نو زه تیار یم چې استعفا ورکړم هغه هم ونه شو او د عمران خان چې راغلی و تا ته خو به یاد وي دغه ټول کابل یې په پاکستاني بیرغونو پوښلی و یو بد حال جوړ و تا به ویل چې بیخي نو یو هغه د دوی هغه ملا کې چې ورته کړپ کړپ کېدله موږ هغه وخت هم دوی ته ویلي ګورئ تاسې څه نشئ ترلاسه کولی نشئ څه کولی هر څه چې تاسو وکوئ موږ به خپلو اهدافو ته رسیږو قاری صاحب الله تاسو سره ښه وکړي که تاسو خوښ د دوه اورېدونکو سوالونه راخلو بیا د په لوی رب سپارو د لایو خپرونې وخت هم تمام شوی نورو ملګرو که څه درلود که تاسو اجازه وي زاهد افغان صاحب مهرباني وکړه مایک مو خلاص کړئ مهرباني السلام علیکم سترجنرال صاحب قاری صاحب او ټول لیدونکو او لیدونکو ته نیک سلامونه وړاندې کوم قاری صاحب سوال مې د قاری صاحب مبین صاحب دغه ده چې دغه د کابل د ادارې مشران ولې هر دفعه مثلا په مختلفو لهجو باندې د صلح نه دغه ملت ته ویرونکی تصویر وړاندې کوي او بل همدا پوښتنه تکراروي چې اسلامي نظام تعریف څه رقم اسلامي نظام یا د یو مملکت مثال وایي یا د بل مملکت مثال وایي سعودي کې څه رقم ده په اندونیزیا کې څنګه ده په بل ځای کې دغه خلک واقعا د اسلامي نظام سره نابلده دي دا زموږ ملت نابلده ده که دوی داسې په هغه نیولی ده په ناپوهۍ باندې ځان وکړی ده چې دا البته دا ملت نه پوهېږي په اسلامي نظام باندې او بل قاري صاحب بله پوښتنه مې دا ده چې حافظ منصور هغه ورځ چې که تاسې اورېدلي وي مرکه یې وه او ویله چې د طالبانو ذهنیت د هېڅ د تلویزیون باره کې و د ښځو په وړاندې په هېڅ چیز په وړاندې ذهنیت تغییر نه ده کړی دا رښتیا دي قاري صاحب که څنګه چل ده هو محترمه بالکل ذهنیت د هغه چا تغییر کوي چې هغه د ګټو د مفادو لپاره جنګ کوي ذهنیت به د عطا محمد نور تغییر وکوي ذهنیت به د عبدالله تغییر وکوي د سیاف او د اسماعیل خان او د دغه د اشغال زیږنده سیاستوالو به تغییر وکوي چې یو وخت کې د اشرف غني دشمن وي د الله صالح د یو کال مخکې د اشرف غني سره سخت دشمن ورنه انډیوال د یاري ده د خلکو ذهنیت تغییر وکوي د عطا محمد نور د پرون د اشرف غني ملاتړی وو د اشرف غني ملاتړی د عبدالله غاخونه راایستل عبدالله ته ویلو چې غاخونه دی راباسم او نن د اشرف غني بیا دشمن ده ځکه د دوی ملګرتیا د ګټو لپاره ده د مفادو خاطر ده د موږ د جنگ مبارزه دشمنی او دوستی هغه د عقیدې په اساس ده هغه عقیده چې ده هغه دین چې ده هغه ثابت دین ده هغه د وخت زمان سره نه ده تړلی هغه به تر قیامت پورې د هغې ثابت احکام په هماغه ډول وي په کوم ډول چې اول نو په دې وجه په موږ کې تغییر نه ده راغلی دا خبره د دوی رښتیا ده په اسلامي امارت په نظر او فکر او عقیده کې تغییر نه ده راغلی قاری صاحب محترم محمد وردک مهرباني وکړئ سوال ته راشئ محمد وردک سلام علیکم سعادت سعید صاحب مایک مخلاص کړئ سلام علیکم السلام علیکم جنرال مبین صاحب تاسو ته او جنرال محترم قاری صاحب مبارک ته ټول ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو الله دې وکړي چې روغ او جوړ یاست خدای تعالی مو بس ژوند او داسه یې مو خدای تعالی قبوله منظور وګرځوه سوال دا لرو قاري صاحب نه چې دا کوم زموږ د مشران چې کوم دي د صلح ته چې کوم د امارت اسلامي نامول شوي دي آیا په دې باندې ستاسو 100% یقین شته چې انشاءالله دوی به د خپل په عزم باندې مضبوط ولاړي که به څه تغییر مبیر څه دا شی خو به رانیسي انشاءالله قاري صاحب سوال مو واخیسته نه محترمه الحمدلله اسلامي امارت مشران چې دي هغوی امتحان ورکړی ده هغوی ازمویل شوي دي هغوی زندانونه تیر کړي دي هغوی شکنجې تیر کړي دي تکلیفونه تیر کړي دي د خپلې عقیدې د خپلې مفکورې په اساس د اسلامي امارت مشران هغه مشران دي چې هغوی ته د وزارت ولایتونو د حکومتونو وړاندیز شوی دی یوازې په دې خاطر چې د خپله مبارزه دې پرېږده
امریکایان دلته ومنه خو هغوی نه ده منلې هغوی شهادت ته غاړه ایښې ده زندان ته ایښې ده تکلیف او شکنجې ته ایښې ده نو چې په داسې سختو شرایطو کې دا خلک ناکام نه شول الله ته مو امید ده چې دوی به نور هم نه ناکام کېږي مبین صاحب الله مو سپارم زه درنه لاړم الله مو عزت وکړ قدرمن شه محترم